راځئ چې په دې ویډیو کې د رو او کالم اضافه کولو شرکټونه زده کړو. لومړی شرکټ دا دی، که زه غواړم چې په دې کې یو څو روګانې اضافه کړم نو کولی شم چې دلته کلیک وکړم، بیا کنټرول شیفټ ونیسم او مثبت علامت وهم. که بیرته لرې کول غواړم نو کنټرول مې نیولی ده او منفي وهم. همدا ډول که کالم اضافه کول غواړم نو کنټرول شیفټ مثبت او د لرې کولو لپاره کنټرول منفي. اوس که تاسو غواړئ چې د یو رو پر ځای یو څو روګانې دستجمعي راولئ نو د دې لپاره به څه کوئ؟ تاسو دلته دا رو انتخاب کړئ، بیا به شیفټ ونیسئ او کرسر به راولئ دلته. هر کله چې دغسې نښان جوړ شو نو بیا تاسو کولی شئ چې دا لاندې راکاږئ تر څو نوي روګان دلته انزرټ شي په دې ترتیب باندې. همدا ډول که نوي کالمونه اضافه کول غواړئ دا ساحه انتخاب کړئ، شیفټ ونیسئ او دا ډول یو څو نور کالمونه پکې اضافه کړئ. نو د اکسل دا ډول ګټور تخنیکونه او شرکټونو زده کولو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ. البته لایک او شیر مو هیر نشي. ښې چارې.